الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسورة البقرة يوصل يوم نمبر آية پورې خبره شوی او په دې اخرني آیتونو کې د یهودو خلاف ورزیانې بیانېدي چې هغوی د الله د دین څومره نافرمانیانې کړي دي، د تورات، د قرآن، د انبیاو. پای کې 19 نافرمانیانې د هغوی بیان شوي. 18مه نافرماني به اوس بیانېږي په دې روان آیت کې. پرون ګوره موږ اخرنی آیت دا ویلی وي ولما جاءهم رسول، او کله چې راغی دوی ته رسول د الله د طرف نه، نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې غوزار کو کتاب د الله شاته، تورات یې شاته غوزار کو، قرآن یې شاته غوزار کو، ویې نه منو. نو دا لازم ده چې ته یو شی غوزار کې خو څه خو به رسره وي. کله چې سړی صحیح دین پرېږدي که نه، نو دی لازم په ګډو وډو پسې روانېږي. لکه داسې نشي کېدی چې یو سړی دا ووایي چې زه په هېڅ شي پسې نه یم روان، یا خو به په صحیح دین پسې روانې یا به په ګډو وډو پسې روانې. چې ګډې وډې دې پرېښودې صحیح دین به راونیسي، که صحیح دین دې پرېښودو نو په ګډو وډو پسې به روانې. یهودو چې کله د الله کتاب شاته غوزار کو، قرآن، تورات، نو د هغې په بدل کې هغوی روان شو په جادو پسې. جادوګري دا هغوی شروع کړه. د موسی علیه السلام په زمانه کې دا جادو ډېر مشهور و، ځکه خو د موسی علیه السلام مقابله د جادوګرانو سره راغلی او تر دې چې د سلیمان علیه السلام د وخته پورې دا جادو ډېر زیات مشهور شوی او خلکو بیا په جادو کې او په معجزه کې فرق نشو کولی. ځکه بیا الله رب العزت هغه 2 ملائک راولېږل، هاروت او ماروت، چې دا خبره واضحه شي. د هغې تفصیل روان دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې او هغه ته د نبوت میلاوېدو نه مخکې د شیطانانو دا کار و چې هغوی به د اسمان نه څه خبرې پټولې. دا زه خلاصه تاسو ته بیانوم چې په دې آیت پوه شئ. نو د ملایکو بس خبرې به یې واورېدې چې الله به هغوی ته کوم کارونه حواله کړي وو، کومې خبرې هغه به دوی به بعض واورېدې چې د هغې تعلق به د مرګ سره و، د رزق سره به و، د بل څه داسې مسلې سره. بیا به د پیریان رالو، د شیطانان او کوم کوډګر، کاهن، نجومي چې به هغه ته به دا خبره وکړه. اب ورسره یو څو نور دروغ یو ځای کړو او بیا به دا خبره خلکو ته بیانوله. دا خبرې به بیا هغوی لیکلي، دا چې کومې خبرې به د بره نه رالي که نه، نو دا به یې لیکلي د ډېر وخته پورې چې دا پرتې دي. نو په خلکو کې دا خبره مشهوره شوه چې پیریان په غیبو باندې پوهېږي، ځکه چې دوی به دا خبرې پټولې، خلکو ته خو دا پته نه وه. نو بس دا مشهوره شو چې پیریان په غیبو باندې پوهېږي. دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې سلیمان علیه السلام ته چې کله پته یو څوک دقیق کېښودو، نو شیطانانو بیا بني اسرائیلو ته دا خبره وکړه، وی راشئ تاسو ته موږ هغه څه وښایو چې د هغې د لاسه سلیمان علیه السلام په تاسو باندې باچایي کوله. هغه څه دي، هغه تخت لاندې هغه ځای ورته وښو، هغه چوکوره وکړو، هغې لاندې د پاڼې پرتې وي چې په هغې کې د جادو دا خبرې لیکلی شوي وي. نو بس یهودو کې بیا دا خبره مشهوره شوه چې سلیمان علیه السلام جادوګر و. دلته الله دا خبره اوس بیانوي چې سلیمان علیه السلام جادوګر خو نه و. یو بل قول کې دا راځي، عبدالله ابن عباس وایي چې د سلیمان علیه السلام چې کوم خاص ملګری او کاتب لیکل به یې کول، د هغه نوم آصف ابن برخیه. دته د الله اسم اعظم معلوم و، الله هغه نوم چې هغه په دعا کې وغوښتلی شي نو الله هر دعا قبلوي. نو ده به د سلیمان علیه السلام په امر باندې خبرې لیکلي او بیا به هغه خبرې څه وخت بعد دوی د تخت لاندې ښخې کړي. د سلیمان علیه السلام خبرې به وي، هغه ته به شي د دین په باره کې کار څه به ولیکل به یې کېښود. کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، شیطانانو پیریانو دغه لیکل راوویستو د دغه ځمکې نه او په هره کرښه دوو کې ورسره د جادو خبرې ور واچولې. هر کرښه دوو کې ورسره د جادو خبرې را واچولې او بیا خلکو ته دا ووایي دا هغه علم دی د سلیمان علیه السلام. د دې د لاسه هغه په تاسو باندې باچایي کوله. بس خلک په جادو پسې روان شو. مشهوره دا شوه چې سلیمان علیه السلام جادوګر والعیاذ بالله.
نو ځکه اختلاف دی د سلیمان علیه السلام په باره کې د یهودو د مسلمانانو په منځ کې. یهود وایي چې سلیمان علیه السلام نبي نه و بلکې هغه جادوګر و والعیاذ بالله. هغه د الله د طرف نه لېږلی شوی پیغمبر و نبي و او هغه جادوګر نه و. دا خبره موږ ته الله کړې ده د الله رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دوی روان شو پاغه سپسی چې لوستل به شیطانانو په زمانه د باچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. شیطانان نه مراد دلته پیریان او انسانان دي. کاغه پیریان په جادو پسې روانو بیانو به او کاغه انسانانو جادو بیانو ټول شیطانان دي. نو یهودو کتاب پرېښود د الله روان شو په هغه څه پسې چې شیطانانو به بیانو علی ملک سلیمان په زمانه د باچاهۍ د سلیمان کې معنی علی عهد ملک سلیمان. وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولكن الشياطين كفروا مگر شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر چې خوب خلقو تجادو. د آیت په پوره کو بیا به مخکې وضاحت کوو ان شاء الله. نور دې کې ډېرې خبرې دي. نو شیطانانو کفر کړی دی ولې ځکه چې خلقو ته به جادو خو. وما انزل على الملكين او هغه څه چې نازل کړی شوي وو په دوو ملایکو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت و ماروت چې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد او هغوی به ښودنه نه کوله هیچا ته چا د دوو ملایکو هغوی به ښودنه نه کوله چاته حتى يقولا تردي چې دواړو به وي انما نحن فتنه یقینا موږ ستاسو دپاره امتحان یو. فلا تکفر نو کفر مه کوئ په کولو د جادو. فیتعلمون منهما نو دوی به زده کړه کوله یا نو دوی به زده کول د دغه دواړو ملایکو نه ما یفرقون به هغه څه چې جدایي به یې راوسته په هغې سره بین المرء و زوجه په منځ د سړي او د ښځه د هغه کې وما هم بضارین به من احد او نو دوی ضرر ورکوونکي په هغې سره هېچ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله سره ويتعلمون ما يضرهم او دوی به زده کول هغه څه چې ضرر به یې ورکو دوی ته ولا ينفعهم او فایده به یې نه ورکوله دوی ته. ولقد علموا او یقینا دوی پوهېدل لمن اشتراه چا چې واغستو جادو ما له فی الآخرة من خلاق نو نه به یې هغه لره په آخرت کې هېڅ برخه. ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډېر بد دی هغه څه چې دوی خرڅ کړي دي په هغې سره ځانونه خپل لو کانوا یعلمون ارمان که دوی پوهېدی. دا ډېر اوږد آیت دی او د دې چې تفصیلي تفسیر کوي نو میاشتې لګي. موږ به مختصر واتبعوا الأولاد شو څوک یهود خبر د چا روانه راغی ته ګوره روان شو عهد ملک سلیمان دا مطلب دی عهد ملک سلیمان دا ټکی وبکي علی عهد ملک سلیمان عهد پکې پټ په بادشاهي د سلیمان کې به نه بیانول په زمانه د بادشاهي د سلیمان علیه السلام کې. ښه الله وی وما کفر سلیمان وشرط په یهودو دي. سلیمان علیه السلام خو کفر نه دی کړی. ګوره داسې الله ونه وي چې سلیمان علیه السلام جادو نه دی کړی وي کفر نه دی کړی چې ته پته ولګي چې کفر جادو چې دی کفر دی. د جادو اکثر اقسام چې دی هغه کفر دی. پای کې تعلق د غیر الله دپاره دی. شیطانان پیریان به راضي کوي په دې سره چې څه کفر به کوي بیا تا نه راضي کېږي والعیاذ بالله.
الله وي هغه خو کافر نه و، هغه رسول د الله و، هغه نبي و، نه هغه په خپله جادو کړی دی، نه چاته جادو ښوولی دی، دا د یهودو دروغ دي. ها کفر شیطانانو کړی و. دا کوم شیطانان دي؟ جني او انسي. چا وایي جني او انسي؟ ته وایي جني او انسي. لږ ساعت مخکې ما تاسو سره خبره وکړه شو، بعض وایي پیریان او بعض وایي انسانان. جادو صرف پیریانو خو نه زده کوو، انسانان پکې مو وکړه. هغوی کفر کړی دی، وجه سره یعلمون الناس السحر، ځکه چې خلکو ته به یې جادو کوي، په دې سره هغوی کافران شي. وما انزل على الملكين، او هغه څه خلکو ته خو چې په دې دوو ملایکو باندې نازل شوي په بابل ښار کې چې دا په عراق کې دی، او دغه دوو ملایکو نوم هاروت او ماروت. دا الله رالیږلي و، دا یو امتحان. نو چې څوک هم د دوی خوا له راتلو جادو به یې زده کوو، نو دوی به ورته اول نه خبره وکړه چې انما نحن فتنه، موږ ګوره امتحان یو، نو کفر مه کوئ. ګوره بیا د کفر خبره ده، یعنی کفر مه کوئ په زده کولو د جادو سره. او حدیث کې دا راځي، زما الحمدلله مستقل درسونه دي، هغه به واورئ د جادو د مسایلو باره کې، جادو احکام، د جادو علاج، نښې نښانې، هغه ځان له واورئ، دلته اوس موږ تفصیل نشو کولی. حدیث کې دا راځي، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، او امام بزار راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم من اتا کاهنا او ساحرا، څوک چې په جادوګر یا په کاهن پسې لاړ دی، دغه کېږي، فصدقه بما یقول، او د کاهن او د نجومي او د جادوګر کوډګر دا خبرې رښتیا وګڼلې، فقد کفر بما انزل على محمد، نو دی دا د قرآن نه منکر شو، کوم قرآن چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلی شوی، یعنی کافر شو. وجه دا ده چې قرآن کې دا خبره بیان شوې ده چې د غیب علم صرف د الله سره دی، او چې کله ته تصدیق وکړې د کاهن او د نجومي، معنی دا چې ته دا وایې چې د غیب علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته. بیا یو سړی وایي نه زه صرف نیندارې لزم، نو حدیث کې راځي، امام احمد راوړی دی، او دا د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من اتا کاهنا او عرافا، څوک چې په کوډګر او په کاهن پسې لاړ، د ده مونځ څلوېښت ورځې نه قبلېږي، یعنی صرف تلی دی، خبره ولا یقیني نه ګڼي، خبره ولا یقیني نه ګڼي، صرف پسې لاړ نیندارې له، څلوېښت ورځې د مونځ نه قبلېږي. دا جایز او دا په هغه معاشره کې ډېرېږي کومه معاشره چې د الله له دین نه لري او د الله نه لري، ځکه دا یو بل نقصان دغه شان په دین نه پوهېږي، سړی په دین نه پوهېږي، نو د ده ښځه په دین څه پوهېږي، چې سړي په کور کې په دین نه پوهېږي، مور په دین باندې څه پوه شي، او پلار په خپله نه پوهېږي، نو لور به په څه پوه شي، رور نه پوهېږي، نو خور به په څه پوهېږي. موږ خو صرف د دنیا سره کار دی، سړي کار دنیا سره، ښځې کار څه کوي، کوډګرو له ځي، هغوی تعویذونو له ځي، هغوی دمګرو له ځي، هغه دمګرو له چې هغوی غیر شرعي طریقې سره دم کوي، دوی به پروا نشته. او چې کله ته دا خبره وکړې چې دا کوډګر، دا جادوګر، دا غیر شرعي دمونه چې دا دمګر، دا تعویذګر، دا ټول دوکهباز دي، نو تا پسې به خلک راپاسي وایي وهابي پیدا شوی دی. لکه دې سړي سره ستا د دین غم دی، ستا د پیسو ورسره غم دی، او ستا د عزت ورسره غم دی. پیسې د نه موالي، عزت د لم خراب کو، ځکه چې ښځه لور خور هلته ځي بې پرده کېږي، او دریم دا چې دین خو یې د له په اول سر کې دړې وړې کړی دی، عقیده خو ستا ختمه شوې ده، ځکه چې ته چې هلته ځي د به خبرو به یقین کې، او د ده خبرې هغه دي چې هغه د شریعت خلاف دي، ځکه چې ته ګورې نو یاره بس په ده چا څه کړي دی، او په ده چا څه کړي دی، او په ده چا څه کړي دی، زموږ ترور راغلی و، څوک زموږ نیا راغلی و، څوک زموږ خور راغلی و، څوک ګاونډی راغلی و، څوک زموږ تره او څوک ماما، د په هغه معاشره کې ډېري کوم معاشره چې د الله نه لري، کوم قوم چې د الله نه لري، په هغو کې دا مرضونه ډېري. د عربو ته وګوره، دا د عجمو په نسبت ښه دي، دا نه یم چې په عربو کې جادو نشته، دوی کې هم دا قیسې شته، خو په نسبت د عجمو دا خلک ښه دي. بیا د خلیج ملکونه چې دي، د خلیج چې کوم ملکونه دي، دا ته الله د ډېر حده پورې صفا ساتلي دي. بیا په خلیج ملکونو کې خصوصا دا ملک چېرته به د دوی نه دا قیسې ونه اورې، په ما چا څه کړي دي، او زنانه کوډو له لاړه، او ترور راغله، او ماما راغله، او کاکا راغله، او نیکه راغله، او نیا، ولې ځکه چې دا خلک
پوه شوي دي په دې مسله باندې چې دا کارونه ټول ناروا کارونه دي او حکومت هم په دغه خبره باندې مضبوط ولاړ دي چې کله علما بیان وکړي د حق او حکومت په هغه خبره باندې مضبوط ولاړ دي بیا هغه علاقه هغه ملک هغه قوم هغه معاشره کامیابېږي نو چې یو ملک کې اکثر ملکونه ته اوس وګوره د مسلمانانو ډېرو علماو پکې دا مسله بیان کړې نه ده بلکې ډېر پکې پخپله پراته دي او بیا به افسوس ښه وکړي چې کله د بعضو ملکونو مشران ویني چې هغه هم په دې قیسو کې پراته دي کوم ځای نه به دا جاخې ختم شي نو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح حدیث ته امام بزار راوړی دی عمران بن حسین رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لیس منا من تکهن او تکهن له او سحر او سحر له هغه سړی په دې امت کې نه دی چې جادو کی یا د ده دپاره جادو وکړی شي کوډې وکړي یا کوډې د ده دپاره وکړی شي دا سړی په موږ کې نه دی پخپله چې کوي دیم او دا چې تلی دی په بل چا باندې کوي نو د ده دپاره وکړی شو رسول صلی الله دا زموږ په امت کې نه دی او ځکه ګوره د جادوګر سزا هغه څومره سخته ده په شریعت کې امام ترمذي دا روایت راوړی د جندوب رضی الله عنه حد الساحر ضربة بالسيف د جادوګر سزا هغه ګزار د تورې دی دومره سخته سزا چې جادوګر ته لا چې څومره فساد کوي بچاره لا چره تباه کیږي عقیدې خرابوي دا خو باول سره کېږي کورونه تباه کوي دلته الله وایي ښځه خاوند جدا کوي فتنې جوړوي نقصانونه رسوي تکلیفونه رسوي خلکو ته نو ځکه شریعت د ده سزا دا یې ښودې ده او امام مالک په موطا کې روایت راوړی د حفصه رضی الله عنها باره کې چې د هغې سره یوه خادمه وه او هغې او جادوګره وه او په دې هم جادو کړی و په حفصه رضی الله عنها باندې نو هغې ته به دغه سزا میلاو شوې وه چې هغه وجلی شوې وه وجه دا ده چې نقصان یې څه دی نقصان یې نشتی نقصان یې ډېر زیات دی او ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د وو هغه کارونه نه ځان لرې ساتئ اجتنبوا السبع الموبقات چې هغه انسان لره تباه کوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی صحابه کرام وایي یا رسول الله دا کومې خبرې دي وی الاشراک بالله والسحر اولنی کار الله سره شریک جوړول دویم جادو جادوی دویم شمارلی دی په شرک پسې د په هغه ګناهونو کې دی چې انسان لره تباه کوي بیا دا خبره یاده کړئ چې الحمدلله د جادو علاج شتي دو خبرې یاده کړئ اوس جادو په جادو باندې لرې کول دا په شریعت کې حرام دي لکه یو سړي باندې جادو شوی دی او دی وایي زه ګرځم څوک جادوګر پیدا کوم چې ما نه دا جادو ختم کړي نو دا حرام دی وجه دا دی چې ته هم د هغه تصدیق کوې ته به د هغه خواله ورځې کاروبار خو دې ول روان کړی دی که او څه نه څه عقیده ستا شتي ځکه روان دی نو د جادو علاج کوم رواج چې دی هغه علاج چې کوم قرآن او حدیث کې راغلی دی د سلف صالحینو نه نقل دی شرعي اذکار په هغه طریقه دم چې کوم په شریعت کې شتي د شریعت د حدودو پکې خیال ساتلی کېږي په دې طریقې سره د جادو علاج هغه کېږي الحمدلله داسې نه چې علاج یې نشته علاج یې کېږي خو په دې کې به غیر شرعي طریقې نه استعمالوي غیر شرعي طریقه یو دا ده چې جادو په جادو ختموي یا هغه خلکو نه ځي د دم درود دپاره چې هغه په خپله کوډ ګرځي هغوی عقیدې خرابې دي عزتونه د خلکو خراب کړي ډېر پکې ونیوی شو د زنانو سره زیناګانې کړي دي د زنانو سره زیاتي کړي دي خو سبحان الله بیا هم سوال زړه کې راځي نو ولې په دې خلکو ګڼه ډېره زیاته ده په نسبت د هغه چې هغه موحد دي ته به یو موحد یو پاکې عقیدې والا علم ویني کېدای شي د هغه پیروکار لږ خلک خو چې داسې خلک ویني د هغه پیروکار په زرګونو په لکاو وي وجه څه ده وجه دا ده ګوره شیطان الله رب العزت ته ویلی و ابلیس وایي زه به ستا بندګانو ته په لاره کې کښېنم یعنی په لاره د نیکو اعمالو کې به ورته کښېنم ما نه دی د خپله دا راووته
او بد عمل چې کوي نو زه به ورته څه نه وایم بلکې ښایسته کوي ورته قرآن کې راځي شیطان بد عمل ښایسته کوي و چې کله ته صحیح مسلې لره روان یې که نه نو تا ته په منځ کې شیطان ناست دی تا نه پرېږدي ستا او چې کله ته غلط کار لره روان یې نو په منځ کې کېناسته پرېږده الټه تا ته دغه کار ښایسته کوي نو ځکه وګوره په دې دنیا کې سوچ دې ته وکړه که اوس موږ وایو چې لږ او ډېر داسې دې ته وګوره چې دا کم خلک چې فحاشیانې خورئ د دوی تابعدار ډېر دي په دنیا کې که نه د څوک چې خورئ څوک چې نشې تماشې کوي او خورئ د هغه خلک ډېر دي څوک چې نشو تماشو خلاف دی د هغه ملګري لږ دي دغه فرق دی چې یو طرف ته شیطان د عمل ښایسته کړی دی بل طرف ته شیطان په لاره کې ناست دی تا نه پرېږدي دغه ځي ته نو د دې نه ځان لرې ساتئ جادو خصوصا کور کې زنانه د دې مسلو نه خبر کوي زنانو لپاره دا مسله ډېره اهمه زه نه یم چې نارینهو کې نشتي نارینهو کې هم شتي خو په نسبت د نارینهو زنانو کې دا جافې ډېرې زیاتې دي بل چې د زنانو کې حسد او کینه او بغض په نسبت د سړو ډېري سړو کې نو حسد او بغض په بعضو کې خو په زنانو کې ډېر زیات دي وروره ته که کښېناستې او درس دې واورېدو فایده به ته میلاو شي که نه څه کار دې دی ښه نو زنانو کې د حسد د لاسه هغوی دا قیسې ډېرې کوي یو رالګي په بله یې کوي او بل رالګي په بله یې کوي په خپلوانو یې کوي الله دې موږ دې حال نه وساتي زه حیران یم چې دا کم زړه دی کم ایمان دی کم اسلام دی چې یو سړی پیسې ورکوي د دې دپاره چې یو مسلمان ته نقصان ورسي او بیا راشي نو د نیکانو خلکو ته به وایي چې دواګانو درخواست دی بس داسې څه تندی هم نه لګي نه دا شکر وباسئ چې دا دومره خبرې به کوي چې ته تندي غم وړې ته به کورونه تباه کوې ته به مسلمانانو ته نقصان رسوې ته به مسلمانانو سره حسد کوې ته به بغض کوې ته به فحاشي خورې ته به عقیدې خرابوې ته به ظلمونه کوې ته به زیاتي کوې خو ستا ژوند به برابري ژوند برابري کور برابري او زه به د خلکو غیبتونه کومه کورونه به تباه کوم زما بچی به نشه نه کوي خو د بل بچی به په نشه راوړم زما لور خور مور ښځه هغه به په حیا او په عزت کې او پښتو ژوند به تېرېږي چې موږ پښتانه یو د بل هغه به بې پرده کومه دا کوم ځای سوچ دی کوم ځای عقل دی څه چې کې دغه شان درسره کېږي نو ویرېږئ د الله نه ویرېږئ د الله نه او دا هغه ورځې نه چې الله ته به مخامخ کېږي او د هر څه تپوس به درنه کېږي دوی به زده کوو جادو یعلمون الناس السحر خلکو ته به جادو خو دې د لاسه کافران شوي او ما تاسو چې د جادو اکثر اقسام چې دي هغه کفر دي او خو به خلکو ته وما انزل هغه څه چې نازل کړی شوي دي په دوو ملایکو باندې په بابل ښار کې چې د عراق کې یو هاروت نوم بل ماروت اگر که دې کې نور توجیحات او تفسیرونه هم دي خو نه راجح هم دغه د کوم چې ما بیان چې دا ما موصوله ده او ترجمه یې دغه د کومه چې ما وکړه سوال الله رب العزت دو ملائک را لیږي د دې لپاره چې خلکو ته جادو وښیي جواب اول خو دا یاده کوي دا هر څه د الله دي او یفعل ما یرید چې څه وغواړي هغه کولی شي څوک دې تپوس نشي کولی یو خو دا خبره یاده کوي دویمه دا امتحان د الله دی چې پته ولګي چې څوک په حق دی او څوک تشي دعوې کوي که د دې موبایلو په ځای موږ توجه د قرآن له ورکړو ډېره لویه فایده به وکړي ښه چې پته ولګي چې څوک په حق دی او څوک په حق نه دی لکه اوس یو سړی وایي جادو جادو کفر دی جادو دی سب جادو او بیا یو کس ولیدو چې خلکو ته جادو ښیي اوس به راته پته ولګي چې دی ورځي هاخوا که راورسي دا دوه ملایک الله به طور امتحان راوستی او راجح قول هم دا دی چې دا ملایک دي بعض علما وایي دا وایي انسانانو او بعض وایي شیطانانو خو دغه داسې مضبوط اقوال نه دي هاروت او ماروت دا الله را لېږلي امتحان دپاره
او دوی به داسې ډایرکټ سړي ته نه خو جادو چې هله راځي راځي جادو یې زده کوي جادو مشهور شوی و په هغه زمانه کې نو د دوی خواله به پکې خلک راتلو نو دوی به ورته دا وضاحت کو ګوره امتحان دی پکې دا وضاحت هم دی چې جادو مه زده کوئ دا کفر دی وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر کفر ونه کوي ګورئ نو الله سره ظلم نه دی کړی امتحان دی خو ګوره تا ته څه په ووایي چې کفر مه کوه او ته بیا هم کې نو ظلم خو تا ځان سره وکړو او د الله امتحانونه یې دي لکه سړی وایي چې څنګه نو زه تا ته دا وایم دجال چې به راځي په آخره زمانه کې دجال له به الله څنګه ناشنا طاقت ورکړی سره دي چې هغه خلک کفر ته رابري الله ورله طاقتونه ورکړي دي ولې چې د خلکو د ایمانونو پته ولګي نو دغه شان دا دوه ملایک دي هاروت او ماروت دا امتحان دی چې د خلکو د ایمانونو پته ولګي ها چا چې به د خپل ایمان حفاظت کوي هغوی به ځان د دې کفر نه وساتلو د دې فتنې هغه څه چې په هغې باندې به په هغې سره به فرق راوستو بیلتون به راوستو د ښځې او د خاوند په منځ کې دلته یو دوه خبرې یادې کړه اولنۍ خبره هغه دا ده چې جادو اثر کوي جادو اثر کوي څه دلیل دی چې اثر کوي الله وی بیلتون راولي په دې کې رد دی په معتزله باندې هغوی جادو مادو دی څه حقیقت نه او دا اثر بالکل نه کوي څوک چې وایي جادو اثر کوي دی کافر دی زموږ ملکي بعض خلک چې دا خبرې کوي چې ته جادو اثر کوي او ته جادو د الله سره شریک کو نو دوی اصل کې په قرآن نه دي پوه اوس همدغه آیت کې موږ ونیوي چې دوی نقصان نشي ورکولی چاته مګر په اجازت د الله سره نو موږ دا وایو چې جادو اثر کوي په اذن د الله سره نو دې کې شرک د کوم ځای نه راغلی په حکم د الله سره اثر کوي دلیل به دی چې اثر کوي الله د ښځې او د خاوند په منځ کې بیلتون راولي چې اثر یې نه کوي الله بیا ولې دا خبره کوي وګوره جادو کې ګوره ډېر نقصانات دي بې شماره رب العالمین ته دا نقصان ذکر کړو دا پکې غټ نقصان دی او دې دپاره اکثر استعمالېږي بلکې حدیث کې دې سره راځي د جابر رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی خلاصه یې دا ده چې ابلیس چې کله دا کشران شیطانان ولیږي که نه د ټولګو په شکل کې د جماعتونو په شکل کې نو په دې ټولو کې بیا دته نږدې هغه یو وي چې هغه لویه فتنه جوړه کړي نو یو راشي وی چې فعلتو کذا وکذا وکذا ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي و ابلیس ورته وایي چې ما صنعت شیئا ویو راشي هغه ورته وایي چې ما خو بل کار او صفت ولور کې وي نعم انت ته پکې ټول نه وایي شیطان دا کار خوښ دی چې دا کورونه جدا شي مسلمانانو په زړونو کې اختلافات دي ورسره دی د انسانانو شیطانانو دا کار خوښ دی یوازې د پیریانو شیطانانو نه د انسانانو شیطانانو دا خوښ دی که پلار او زوی ولیدو چې یو بل سره خاندي راخاندي او ګپ شپ لګوي د ده په زړه یو سخته راشي چې آخر دا ولي اخر ولې دا ښځه او خاوند یو بل سره دومره مینه محبت کوي کور کې جنګ جګړه نشته اخر ولې دا رور د رور سره داسې محبت کوي او جنګ جګړه نشته چې د دې څه وجه ده نو دې غلی نه کیني د هغه وخته پورې چې څو پورې دا اختلافات نه یې راوستي نو که هغه پیریان شیطانان دي او که هغه انسانان شیطانان دي هغوی دا کار ودې شوي کې څه ته هغوی دا کار خوښوي ښه الله مخکې وایي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم یا د دې نه مخکې وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ترجمه مخکې وشو او دوی تکلیف نه ورکوي په دې سره مګر هغه چاته چې الله وغواړي دا هم دلیل دی چې اثر پکې شتي چې الله وایي ضرر ورکوي ها خو ضرر په اجازت د الله سره د ځان نه نشي ورکولی ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دوی زده کوي هغه څه چې دوی له نقصان ورکوي فایده پکې نشته په جادو کې د سره فایده نشته او نقصان پکې د دنیا هم دی نقصان د آخرت هم دی
الله بیا وی او یقینا وی دوی ته پته ده خامخا چا چې واغستو جادوی نو نه به یې دلته په آخرت کې هېڅ برخه ولې کفر یې وکړو او چې کفر دې وکړو نو په آخرت کې ستا څه برخه پاتې شو هېڅ برخه دې نشته ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډېر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړی دی په هغې سره ځانونه خپل په څه باندې ځانونه خرڅ کړي دي نه سحر اغسته بارک الله فیک ته دلیل دی په دې باندې چې تاسو د آیت نه یو څو کیلومتره لرې دا پته ته هم نشته چې خبره در سره روانه ده او بد دی هغه څه چې دوی خرڅ کړی دی په هغې باندې ځان خپل په جادوی ځان خرڅ کړی دی که نه ځان یې خرڅ کړی دی جادوی اغستی دی ځکه الله رب العزت دا خبره دلته ذکر کړ لو كانوا يعلمون ارمان كدوي پويده مخي الله وي ولو انهم امنوا او كچرت دوي ایمان راوړې واتقوا د الله نه یریده د دې موبایل نه تلاوت وره اځي چې کو کنه سو خیال موبایل ته کتاب وګورئ که نه قرآن ته کتاب وګورئ زه حیران شم هغه انسان دماغو ته چې توجه ده د ټولو کسانو ښه دلته الله خبره کوي دې ته توجه ساتئ کله سړی ووي دجال به څنګه د هر څه په موږ ګډوډ کوي ته دجال پرېږده معمولي کش کړو په باندې هر څه ګډوډ کوي دجال چې راغی خو لویه فتنه ده ځکه خو به رسول وسلم وي یا الله موږ ته وساته نو معمولی کړه سوشي موږ نه هر څه لاړ شي دل دولی شي یاره موږ روان پسې کې او پسې کې نه ولو انهم آمنوا او کچرته دوی ایمان راوړی وی واتقوا د الله نه یېرېدلی وی لمثوبة من عند الله خیر خامخا بدله د الله د طرف نه غوره و دوی لره لو كانوا يعلمون ارمان که دوی پوهېدی الله وی کچرته دوی صحیح ایمان راوړی وی او صحیح ایمان کې څه نه جادو مادو به کې قصې به کې نه که چېرته دوی د جادو د زده کولو په ځای صحیح ایمان راوړی وی واتقوا او ځان یې ساتلی وی د حرامو کارونو نه نو څه چې د الله سره دي کمې بدلي چې د الله سره دي هغه ډېرې غوره دي دوی لپاره لو کانو یعلمون خو ارمان چې په دې خبره باندې پوهېدی او دا خبره څو ځایونو کې ذکر شو چې یهود خو پوهېدو نو څنګه دلته الله وي که پوهېدی ګوره چې کله یو سړی علم وسره او عمل پې نه کوي که نه نو دی داسې دی لکه جاهل ګوره یو سړي ته مسله معلومه ده عمل نه کوي یو سړي ته معلومه ده او عمل نه کوي دواړو کې څه فرق دی دواړه جاهلان نه دي دواړه جاهلان دي که نه صرف دی یو ته خبره یاده ده عمل خو بیا هم نه کوي علم به ته اله ګڼلی کېږي چې کله ته په علم باندې عمل وکړې بیا به تا ته علم ویلی کېږي خو چې په علم دی عمل نه نو پتاو او په جاهل کې بیا څه فرق شو ځکه ته هم جاهل شو بلکې ته د هغه جاهل نه بدتر شوې د کوم سره چې علم نشتی اوس د یهودو 19 عیب او نافرمانی دا وی ذکر کیږي او هغه دا چې التلاعب بالمصطلحات د الله رب العزت د رسول صلی الله علیه وسلم بې ادبي به کول دوی په یو طریقې سره هغه دا اول به دا خبره بیان کړي به آیت ووایو بعض یهودیان به د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راتلو او کوشش به هغوی کوو چې په څه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوي په الفاظو کې لکه یو طریقه د هغوی دا و چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې به رالو سلام به یې اچوو نو السلام علیکم به یې ووایي السلام علیکم معنی مرګ دې په تا باندې راشي او کله چې به مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې خبرې اترې به روانې وي او رسول صلی الله علیه وسلم به هغوی ته څه خبره کوله نو منځ کې به ورته د صحابه کرام ووایي راعنا 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 په عربۍ کې مطلب دی راعي احوالنا یعنی موږ ته وګوره زموږ لحاظ وکړه تمهل علینا لږ موږ ته وضاحت وکړه لږ موږ ته صبر وکړه چې موږ په دې خبره باندې پوه شو موږ ته یې بیا ووایه دا ټولې خبرې به کې دننه راځي راعنا دا مطلب دی راعنا راعینا نخه راعنا عین پسې یا نشتی عین پسې نون دی که قرآن ته لږ وګورئ
عین پسې څه دی یا پکې شتي راعینا راعینا مطلب صحیح دی چې یا رسول الله موږ له وخت راکړه موږ له مهلت راکړه موږ ته دا خبره بیا وکړه زموږ د دې زموږ لحاظ وکړه معنی ده چې موږ ته وګوره چې موږ سره علم کم دی نو موږ ته بیا خبره وکړه موږ ته ورو ورو وکړه دغه ټکي چې کله د یهودو واورېدو نو هغوی ته موقع میلاو شو ځکه چې د دې ټکي بله معنی هم ده راعنا چې د رعونه یا د رعونت نه واخیستی شي نو بیا مطلب دی قمقل نو راعنا معنی ده چې قمقل ته زمون قمقلی یا ته قمقلی او کله چې راعینا وویل لکه قرآن کې به راشي په سورة النساء کې دوی به ورسره ژبه لږه کږه کړه راعینا یا ولګې نو بیا مطلب شو زمونږ شپنکې نو دوی سخت خوشحاله شو او یو بل ته دا ووایي موږ به په دې رسول صلی الله علیه وسلم پسې بدې ردې ویلې پشي شه اوس به ورته مخامخ ووایو نو دا ټکی خو صحابه کرام استعمالوي خو د هغوی مطلب یو دی دوی هم استعمالوي خو دوی مطلب بل دی سعد بن معاذ رضی الله عنه خو د هغوی په جواب باندې پوهېدو نو هغه ورته وی زما دې په الله قسمي که د نن نه بعد دا ټکی ما د کوم یهودي د خولې نه واورېدو که نه نو دا سټ به یې توره باندې ووهمه رب العالمین پابندي ولګوله وي دا ټکی د سره وایي نو د دې په ځای بل ټکی وایي فایده دا راووته ګوره هغه خبره چې په هغې کې دوه معنی پرتې دي د خیر هم دی او د شر هم دی او شر والا چې خپله فایده علي نو ته هغه بدل که په دې خبرې هغه خبره بدله که په دې خبرې سره چې په کې صرف خیري شر والا ته فایده وانه دي صحابه کرام په دې خپله خبره کې په خطا دي ګناهګار دي بې ادبي کوي نه خو مشکل دا دی چې د دې ټکي نه یهود بله فایده اخلي هم د دغه ټکي په سوري کې هغوی د رسول وسلم ګستاخي کوي او د رسول وسلم بې ادبي کوي ځکه ته الله منع وکړه يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو فسورة بقرة کی اولنی غگ او ندا چی مؤمنانو تشوی دی چی ایمان ولو اگدا دی اولا کی یا ایوها الناسو بیو یا بنی اسرائیل اس یا ایوها الذین آمنوا یا ایوها الذین آمنوا چی اولنی پا قرآن کی راگلے دی اگدا دی لدیزن خطاب راگلے دی یا ایوها الذین آمنوا یو روایت کې راځي او اثر کې امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې راوړی دی و یو کس راغی په عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پسې وته وی اوصني ما ته نصيحت کا خصم نصيحت راتوک دا وی دا نصيحتونه ډیر عجیب د صحابه کرامو د سلف صالح را به وګړي د قصې نه وي وته وی کله چې ته قرآن کې واوري یا ایها الذین آمنوا نو غوږ ورته کېږده الله تا ته خبره کوي یا خو درته یو خیر ښیي یا دې د یو شر نه منع کوي بس دغه نصیحت چې قرآن کې یا ایها الذین آمنوا راشه غوږ ورته کېږده یا خو درته الله د خیر یوه لاره ښیي یا دې د یو شر نه منع کوي نو تاسو به کې رالیدل که نه یا ایها الذین آمنوا کې نو داسې نه چې ته ګاونډي ته ګورې چې دی خو به کې دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اب تویز ایمان والو کیا دا خبر اللہ تا تکیبل تینکی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا مویتکید رائنا من اکلو بالکل نبی وائی وقولوا انظرنا اوائی لفظ دا انظرنا انظرنا مطلب دے منگ تا اگورا منگ لمحلت راکا اس پا دی کی یہود خباست نیشی کولے لیکن بلا معنی نیشتی واسمعوا ووري خبرا وللكافرين عذاب أليم او د کافرانو د پار عذاب دے دردناک سوچی دا گستاخیانی کی دا وی د پار دردناک عذاب دے یو فائدہ با ذکر کم دیر مزیدار ذہن تمرالا اللہ وی تاسو وای چې انظرنا یو ته واسمعوا ووري خبره الله خدا خبره کوي مؤمنانو ته چې لا تقولوا راعنا وانظرنا دې ته ضرورت دی چې الله ته خبره واوري عمل تاکید ده زړه وګورو باندې دیګو ناشنا
نقطه ته ذکر کوم ډیره فائدہ منه بعض مفسرین ذکر کړی ده وی الله پکې د مسلمانانو تربیت کې خصوصا د صحابه کرام هغوی به دا راعي ناولي وي چې یا رسول الله موږ له لږ ټیم راکړه دا خبره بیا وکړه الله ورته اوس دا ټکی مه وایي د دې په ځای انظور نه وایي چې یا رسول الله موږ له لږ وخت راکړه یعنې بیا دا خبره وکړه بیا وکړه او خبره اورئ وی دا ورته الله به دې ووي چې خبره د اول سر نه اورئ نو دې ټکو ویلو ته ضرورت نه راځي د اول سر نه به توجه ولې نه اورئ چې سړی کله یو عالم خبره وکړي تاسو بیا ووایئ نو د اول سر نه به توجه سره ولې نه اوري چې ته بیا ووایې او بیا ووایې نو دا ډېره ښکلې نقطه ده دلته ډېره فایده منه او چې حدیث یې ویلي دي چې انظرنا واسمعوا معنا دا خبره الله وایي چې کومه راته ما وکړه نو دا واورئ عملي کوي صرف دا نه چې تاسو یې لولئ او بس خبره ختمه واورئ او د زړه نه یې واورئ او عملي کوي اوس د یهودو بل خلاف ورزي ذکر کی او دا شلم خلاف ورزي د شلم عیب دی پته نه چې تاسو کې بچا دا نوٹ کړي دا اوس پورې دا شل کنه بسر د پاسه روان دي چې دا شل او دا موږ ذکر کوو نور مخکې شلم دا چې دوی به د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د مؤمنانو سره انتهایی حسد کو تفصیل مخکې تیر شوی دی د حسد او وجه د حسد د ټول بیان شوی دی ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب نخوخي کافران د کتاب ولونا کافران په کې هغه دي چې هغوی د پیغمبر نه دی منلی قرآن نه دی منلی ولا المشرکین او نه د مشرکانو دا خبره نه خوښوي په اهل کتابو کې کافران هم نه خوښوي د حسد دلاسه ان ينزل عليكم من خير من ربكم دا خبره چې نازل کړي شي په تاسو څه خیر د طرف د رب ستاسو نه دوی دا نه خوښوي ولې نه خوښوي حسد دلاسه بیا دا خبره یاده کوي اسی ما خو پیر ذکر کړی ده خو بیا یو ټک پکې ورکوو چې ذهن ته م راشي مسلمانانو کې چې کوم حسدګر دي د مسلمان سره چې حسد کوي که نه دی هم دغه نه خوښوي چې ولې الله رب العزت دا خیر دی مسلمان له ورکړی دی یو کیسه ده خو دلته خیر چې کوم یهودي زموږ دپاره نه غواړي نصارا یې نه غواړي مشرکان هغه دا ایمان دی او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم دا راتګ دی او هغه دا قرآن دی او هغه دا ثوابونه او اجرونه او عزتونه دي دا هغوی زموږ دپاره نه خوښوي او عقلان دي دا خو د الله مرضي ده والله يختص برحمته من يشاء او الله خاص کوي په خپل رحم سره چا لره چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند مهربانۍ لوی دی دا خو د الله مرضي ده چې خپل رحم په چا باندې کوي اوس الله په چا باندې رحم وکړي نو ته به څه کوې د هغه سره به حسد کوې ځکه وی ګوره وی الله خاوند لوی مهرباني دی دې کې دنه یو باریک خبره پرته د هغه ده چې حسد ورسره ولیکې د رب العالمین خو پراخه فضل دی لوی مهرباني دی ته هم ځان له غواړه ته سره حسد کوې د بل سره اوس بله مسله بیانېږي ډېره اهمه او د یهودو یویشتمه نافرماني او عیب هغه دا چې خلکو ته به په قرآن کې او په اسلام کې شک پیدا کو او شک به په څه طریقې سره پیدا کو وی دا څنګه قرآن دی دا څنګه دین دی چې په دې کې خبره منسوخ کیږي مسله د نسخ یاره وی دا اوس خبره شوه چې یو پیر الله خبره وکړه بې بدلی دا خو به د الله خبرې نه شوي نو په دې خبرو سره به جاهلان دوکه کول او شک به د هغوی په ذهنونو کې پیدا کو ځکه چې هلته قرآن کې دا خبره شته او مسلمانانو به هم کوله چې قرآن تورات منسوخ کړی دی او زمونږ شریعت تیر شوی شریعت منسوخ کړی دی او هغه شریعت به د هغې نه مخکې چې کوم شریعت هغې منسوخ کړی دی دوی وینه دا کیسې نشته په شریعتونو کې دا خبرې نه راځي چې دا دې منسوخ شي او دروغ به وي حالانکه دوی په خپله
د دې نه خبر و چې دا نسخ شتي په شریعت کې دا خو د یهودو سره هم وه خو دلته دوی دا فایده ومونده چې راشه اوس د جاهلان په اسلام کې موږ شکیان کولی شو چېرې دا څنګه د الله خبره ده چې نن یوه خبره وکړي سبا بله کې بدله کړي دا ولې نو ګوره نسخ د آدم علیه السلام په شریعت کې د آدم علیه السلام په وخت کې جایز و چې رور د خور سره نکاح وکړي د هغې نه بعد په راتلونکو باندې دا مسله حرامه شو نسخه شو که په بني اسرائیلو کې د تورات تر راتلو نه مخکې د دوو خویندو سره نکاح جایز و په یو ځای یعنی دوه خویندې یو سړی په نکاح کې جمع کولی شي تورات کې دا مسله راغله چې دا اوس حرام دي نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وختو یا کله چې د کشتۍ نه راکوشو او د هغه سره قسمه قسم زناور او څاروي ختلي وو دغه ته د کشتۍ ته نو د هغه دپاره دا ټول حلالو وروسته پکې بعض الله حرام کړو مسله منسوخ شوه که ابراهیم علیه السلام ته ویلی شوي چې ته خپل زوی حلال کا مسله بیا څه شوه منسوخ شوه بني اسرائیلو ته ویلی شوي چې چا د سخي بندګي کړې ده هغه به وجني ځان بیا دا مسله څه شوه منسوخ شوه په یهودو باندې د هفتې په ورځ کار او هر څه چې دا پې بند و وروسته دا څه شو منسوخ شو نو دا خو پخوانو شریعتونو کې دا مسله شته یوازې قرآن او حدیث کې خو نه ده قرآن تیر شوي ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي بلکې هر شریعت تیر شوی شریعت هغه منسوخ کوي لکه تورات انجیل زبور د ابراهیم علیه السلام صحف صحیفې او نور چې کوم کتابونه چې بل به کوم راغلی تیر شوی به منسوخ کو نو په دې کې څه دي خو دا هسې د یهودو یو موقع ومونده د دې د څه دپاره چې د خلکو ته شک پیدا کړي په څه کې په اسلام کې په قرآن کې او په حدیث کې الله رب العزت دلته دغه مسلې وضاحت کوي یو بله فایده یاده کوي یو څو آیته بعد دویمه سپاره چې کله شروع کیږي نو د قبلې مسله به راځي قبله به د بیت المقدس نه اوړي کوم طرف ته کعبې ته دې ته منسوخ کېده وي د دې ځینه الله ستا ذهن سازي کوي چې هغه آیت ته رسي نو چې ستا ورته ذهن برابري چې او په شریعت کې داسې کېږي ما ننسخ من آیه کچرته موږ منسوخ کو یو آیت او ننسها یا هیر کو هغې لرستانه نأتي بخیر منها نو راوړو موږ غوره د هغې نه او مثلها یا په شان د هغې موږ که یو آیت منسوخ کو یا یې تا نه هیر کو یا د هغې نه غوره راوړو او یا په شان د هغې راوړو د نسخ په باره کې معمولي یو څو خبرې کوم بس او دا مسله ډېره تفصیلي ده اصل کې په عربۍ کې نسخ وایي الازاله والتغییر ته یو شی بدلول لرې کول یو شی لرې کول او بدلول او دا زموږ په شریعت کې شته مطلب یې څه دی رفع الحکم بدلیل شرعي یو حکم چې په شریعت کې شته د هغې لرې کول په شرعي دلیل سره چې د هغې نه وروسته راغلی دی په شرعي دلیل سره دا نه چې یاره یو سړی وي چې یاره قرآن دا مسله منسوخ ته حدیث دا مسله منسوخ ته ولې ځکه چې پلاني پیرې صاحب ویلي دي یا زما زړه وي یا زما عقل وي یا بزرګان وي یا زما نه دي سره نه منسوخ کېږي به په شرعي دلیل او هغه شرعي دلیل به دغه مسلې نه وروسته وي داسې کېدی شي چې یو خبره منسوخ کېږي هغه دې وروسته او ناسخ دې مخکې منسوخ مخکې ناسخ وروسته راځي لکه مخکې دا ده چې قبله بیت المقدس ته ده نو په څه باندې منسوخ شوه ناسخ یې څه دی قبله کعبې ته شوه نو دا مسله پسې وروسته راغله نو دا پسې لازم وروسته راځي بله مسله دا یاده کوي قرآن کې درې قسمه خبرې دي قرآن ټول درې حصو کې تقسیم دی عقیده قصې د پخوانو امتونو د منافقانو دا قصې پکې ذکر دي درېم حلال او حرام په عقیده کې نسخ نه راځي ښه عقیده ګوره نه بدلېږي داسې نشي کېدی چې الله وایي جهنم داسې دی بل ورځ به وایي چې داسې دی یا قبر کې به دا مسلې بیا وایي نه داسې وایي دغه شان قیسو کې هم نسخ نه راځي ځکه چې بیا خو دروغ شوه نسخ په حلال او په حرام کې راځي کېدی شي یو شی الله وایي چې نن حرام دی سبا
وایي چې دا حلال دی یا نن حلال دی او سبا وایي چې حرام دی او د الله شریعت دی کولی شي چې څه کوي او به یې کې حکمتونه د الله کار ګوره هسې نه ګوره کله چې موږ ډاکټر خواله ځو داسې یو مثال به ورکوو چې پوه شو کله موږ ډاکټر خواله ورشو هغه راته دوایانې ولیکي ډېرې سختې دوایانې ولیکي یو هفته بعد بیا راشي هفته بعد چې ته لاړ شي او بیماري دې لږه کمه شوي نو هغه دوایانې درته لږې کمې کړي زړه مسله منسوخ شوه که منسوخ نه شوه منسوخ شوه فایده پکې دی دې مریض دغه شان رب العالمین دا احکام چې منسوخ کوي نو هغې کې د بندګانو فایدې د بندګانو مصلحت پکې هسې نه منسوخ کوي بیا دا خبره یاده کوي دلته اوس الله وایي چې کله موږ یو آیت منسوخ کړو یا یېرې کړو تا نه نسخ دا په درې قسمه ده کله داسې چې آیت او حکم دواړه ختموي الله هغه آیت چې قرآن کې دی هغه هم ختم شي او دغه آیت کې چې کومه مسله ده هغه هم ختمه شي مثال بدل پې درکم په صحیحینو کې دا حدیث دی عایشه رضی الله عنها وایي په قرآن کې دا آیتو چې رضاعت سره حرمت هله ثابتېږي چې کله لس پیرې پیوس کړي څو پیرې لس پیرې نو دا مسله منسوخ شوه په 15 پیرو سره اوس مسله دا ده چې یو ماشوم 15 پیرې پیوس کړل نو حرمت ثابتېږي دغه زنانه مور شوه او نور چې کوم خپلوان دي هغه خپلولي ثابتېږي خپل ځای کې تفصیل بیان شوی دی او بیان بشي نو په قرآن کې وو چې په 100 پیرو سره حرمت ثابتېږي په 100 پیرو سره نشته قرآن کې دا آیت قرآن کې دا آیت نشته او دغه مسله هم نشته حکم هم ختم شوی دی آیت تلاوت هم ختم دی او حکم هم ختم دی کله داسې چې تلاوت منسوخ شي حکم پاتې شي کله داسې هم کېږي او په هغې یو مثال واله په سورة النور کې مخکې یو آیت و الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم دا په سورة النور کې و واده کړی شوی سړی واده کړی شوي زنانه چې زنا وکړي الله رب العزت وایي رجم کوي به دا سزا د الله له طرف نه ده دا آیت اوس نشته سورة النور کې او دا حکم شته حدیث کې رسول وسلم دا مسله بیا بیان کړې ده واضح او عمل یې پیم کړی دی ماعز رضی الله عنه رجم کړی دی هغه غامیدي قبیلې زنانه چې هغه رجم کړې وه جوهني قبیلې والا زنانه او هغه رجم کړې وه دغې چې واده کړی شي نو حکم شتي او تلاوت څه شو منسوخ شو او ځکه صحیحینو کې حدیث دی عمر رضی الله عنه یو پیر په منبر ناست وي په قرآن کې چې کوم آیتونه نازل شوي دي په دې کې د رجم د آیت ومو وي موږ هغه آیت لوستلی یم موږ پې ځان پوه کړی هم دی او عمل پې هم کوو معنی عمل پې پاتې دی خو آیت تلاوت منسوخ شوی دی سبحان الله په دې قرآن کې یو آیت و په صحیح بخاري کې دا روایت دی د قرآن کې یو آیت و تلاوت یې منسوخ شوی دی تلاوت یې منسوخ شوی دی نشتی او دغه مطلب دی الله چې پیغمبر ته وایي دې آیت کې ما ننسخ من آیه او ننسها یا هیر کو تا نه هیر کو یعنې تلاوت ولا بالکل ختم کو هغه آیت کې دا و لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا دا قرآن کې آیت وی که چېرته د آدم بچي له دي دوه کندې د سرو زرو نه ډکې ورکړي نو دی به درېیمه غواړي او د آدم د بچي خېټه او خوله نه ډکېږي مګر په خاورو باندې ویتوب الله علی من تاب او چې څوک الله ته واپس کېږي الله یې توبه قبلوي دا په قرآن کې آیت نو هغه تلاوت یې منسوخ شوی دی او خبره رښتي حدیث کې رسول وسلم دا خبره ذکر کړې ده نو دې ته وایي تلاوت منسوخ کېده حکم پاتې کېده حکم منسوخ شي او تلاوت پاتې شي او دا ډېر زیات دی قرآن کې حکم منسوخ شو آیت شتي لکه دې باندې ډېر مثالونه دي او دا به راشي انشاءالله تفسیر دوران کې به تاسو ته ځای په ځای بیا ښیم لکه سورة المجادله کې الله مؤمنانو ته وایي کله چې تاسو پیغمبر سره ملاقات له ورځئ او جرګې له نو مخکې څه کوئ صدقه ورکوئ دا خبره منسوخ شو اگر آیت شتی تلاوت شتی حکم څه شو حکم منسوخ شو سوره بقره کې دا برای شي الله وایي چې تاسو کې څوک مړ کېږي نو مخکې به وصیت کوي
وصیت به کوي چې د مور پلار دپاره به دومره مالي او د پلاني خپل دپاره به دومره پلاني دپاره به دومره. دا مسله منسوخ شوه د سورة النساء په هغه ایتونو باندې چې الله پکې د میراث تقسیم پخپله کړی دی، نو وصیت ته اوس ضرورت نشته. اوس به ته دا نه وې چې پلار له دا برخه ورکړه، مور له دا ورکړه، بچي له دا ورکړه، هغه تقسیم الله وکړو. نو هغه آیت تلاوت شتي حکم منسوخ شو. او انشاءالله په دې باندې نور هم ډېر مثالونه به راځي، زه به راته منځ کې وایم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ آیتنا پوئیگی چی یقیناً اللہ پر قادر دے. او چی اللہ پر قادر دے نسوک تیلا تبوس خونی شی کولی چی ولی دی آیت منسوخ کولی دا حکم منسوخ. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ آیتنا پوئیگی چی یقیناً اللہ دا غد پر باچائی دا اسمانونو دا زمکی دا زمکی و دا اسمانونو چی باچا دے، نو آگا کم حکم منسوخ کئی، کم پریدی، کم آیت منسوخ کئی، کم پریدی، بس آگا مرضی دے ذکر چی باچا دا اسمانونو دا زمکی دا. وما لكم من دون الله او نشتی تاسو لرسوا دا اللہنا من ولی ولا نصیر، نسوک دوست او نمددگار. ولی او نصیر کی علماء دا فرق بیانی، ولی آگا مددگار تا ہوئی چی دا مصیبت در اتلون مخ کی تاثر مرستو کی، او نصیر آگا مددگار او مرست کون کی تا ہوئی چی سخت دا بانی رائشی بیا د سره هغه مرسته وکړي. نو د الله نه علاوه الله ستاسو څوک دوست او مددګار هم نشته. دا خبره دې زړه ته واچوه وګورئ، الله نه علاوه زموږ څوک مددګار نشته. که ته اوس غری دی بچو ته او ورور ته او ملګرو ته دا ګوره وختي تور خبرې دي. او زه تاته دا نه یم چې مرګ خبره پرېږده، هم په دې ژوند کې ډېر هغه خلک چې ته په هغوی نازېږي، هغوی پرېښودی، هغوی به دې پرېږدي. اعتماد یقین پورا په الله باندې ساته، الله نه علاوه زموږ څوک مددګار او دوست نشته. کله باندې سخت راشي کنه حالات دې ګډوډ شي، بیا سې اندازه ولګوه چې څومره دوستان دي په مخلوقاتو کې او څومره خلک دي. دا خو الله دې موږ یې در له راشو ورته وجاړو، فریاد ورته وکړو، خپله ښه مسلې ورته ووایو، اگر هغه مسلې حل کړي، اگر هغه مشکل اسان کړي. نو د الله نه علاوه زموږ څوک دوست او مددګار نه دنیا کې شته نه آخرت کې شته. هغه دوست او مددګار موږ نه یادو کوم چې وختي تور ډېر دي، خو داسې دوست او مددګار چې زموږ نه سخته لرې کړي او موږ ته خیر په برخه کړي، د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی. یو سړی که ډېر په موږ مین دی، موږ به وایو چې زموږ ښه صحیح خیرخوا او ملګری دی، خو چې یو مصیبت الله مانه نه لرې کړي دی به یې لرې کړي، نشي لرې کولی. او که یو خیر الله زما په نصیب نه یې لیکلی دی به راله راکړي، نشي. نو بیا د الله په شان دوست او مددګار کوم ځای کې دی؟ دا که رب سره بیا اړیکه او رابطه مضبوطه که، ځکه چې دا ټول هر څه د هغه په لاس کې دي. اوس بله مسله ذکر کېږي. الله رب العزت یهودو ته رټنه ورکوي، او د بعضو علماو د قول مطابق اوس مسلمانانو ته رټنه ورکوي چې تاسو به د دې پیغمبر نه ګورئ ډېر تپوسونه نه کوئ ګډوډ. ولې دا خبره په دغه ایتونو پسې راله؟ الله اعلم. یهودو کوشش کوي چې مسلمانانو ته شک پیدا کړي. ملک صاحب مخکې دا خبره وکړه، الله مسلمانانو ته وایي داسې نه چې زړه ته هم شکونه راځي او پیغمبر تنګول شروع کوي چې دا ولې دا ولې دا ولې پالتو تپوسونه، د ډېرو تپوسونه منه راغلي ده. او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، وی ان الله کره لکم ثلاثا، الله ستاسو لپاره درې خبرې نه خوښوي: قیل وقال، تاویل ماویلی، وکثرة السؤال او ډېر تپوسونه، واضاعة المال او مال ضایع کول. الله دا نه خوښوي ستاسو لپاره. تپوسونه به کې فایدهمند تپوسونه به کې په غرض تپوس په دوه قسم، یو د ځان پوه کولو دپاره، یو د اعتراض دپاره. ته چې تپوس کې په څه نیت به کې ځان پوه کولو دپاره. عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما وی ما د صحابه کرامو نه غوره قوم د ځمکې په دې مخ نه دی لیدلی. وی چې کله الله دا ایتونه راولېږل نو هغوی د شمار یو څو تپوسونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه کړي دي، ویې نه دي کړي.
شمار نو انتظار به څه ته کوي چې ته باندې چی رااله هغه ته پوښ وکړي چې باندې چی خو به دې ته نه ګوري او یا پوه نه په دې مسله هغه ته پوښ کوي خو صحابه کرام خو پوه شوي دي الله ته ډېر ته پوښتنه به نه کوي ها ځان پوه کې د هغې دپاره تپوس کول روا دي صحابه کرامو تپوسونه کړي دي خو د هغې آداب دي وخت ته به ګوري حالاتو ته به ګوري د سوال صیغې ته به ګوري یو څو خبرې یادې کړه وخت ته به ګوري دا نه چې په ډز او ماسپښین کې او ډز ما یو سوال کوو یا د شپې توره تیاره لګېدې نیمه شپه او ډز ډز زموږ یو مسله وه او زموږ خو پکې ډېره تجربه ده زموږ د کور د دروازې کې خبرې کولی شو تاسو ته به قصې بیان کړی بعض راشي علماو کې تکبوري او دیسي او دغه موبایل باندې جواب نه ورکړي که سړی په خپله بدیزي شو پته نه شي چې څه څه به یې کړي مونږ خو لا بیا هم داسې وایي چې سړي ته کله ناکله وایي چې اوس ټیم نشتي نو داسې ته به خپل وخت ته نه ګورې ته به د مخامخ سړي وخت ته ګورې ادب یې زده کړه دا نه چې زه خو اوس فارغ یم د شپې ناوخته ماله خوب نه راځي ځکه چې سهار وده پروت یم نو اوس راشه تپوس به وکړو یا د پلاني خواله به ورشو مریض دی تپوس به وکړو خلک حالاتو ته ګوري بل د سړي مصروفیاتو ته به هم ګوري وخت ته هم ګوري مصروفیاتو ته هم ګوري چې دا سړی څه قسمه مصروفیات لري د چا مصروفیات ډېر زیات دي د چا هغه ډېر اهم دي د چا هغه معمولي دي د چا هغه که ډېر هم دي خو داسې اهمیت نه لري دې حالاتو ته به ګوري بل سوال فایدهمن وخت به نه ضایع کړي هغه که یو سړی روان وي او په غره کې او غره نه راولېږي او په خوب کې سر یې ترخ کې نیولی روان وي هغې سره سب تپوس وکړي دا ستاسو تپوسونه دي نو تپوس مناسب تپوس د پوهې لپاره یو غر بل غر مه وله دغه شان د سوال صیغه په دې کې موږ پښتانه کمزوري وخه به کېږئ بله سوال صیغه یعنې د سوال کولو دپاره چې ته کوم الفاظ استعمالوي ادب او احترام سره الفاظ مختصر لنډ او غوڼ ته ورغلی یو عالم پسې شیخ صاحب ما ته پرون د شپې دا مسله راله داسې وشو داسې وشو چې دې به څه وکړو خبره هغه یو زه روان وم خدای شتي چې د ګاډي نه کوز وم او هغه بیا زموږ تره زوی پکې راغی هغه ما وی چې زه به د خوا له ورځم تپوس به کوم خو هغه بیا ټیم وي هغه بیا موږ هفتې پورې چوټي کړې زه ورته ووایم مزګرۍ کې لکه دا سوال را مخې ته که چې څه سوال دی دا خو دماغ شړشوت کړو زمونږ قصه بیانې ما ته که قصه بیانې او بیان کې او سټوري بیانې نو بیا خو صحیح ده زه به راته کښېنم او چي ته به ډډه ولګو او چي نه به پکې شوړ کوو ته سټوري بیانوه نو زما خو هسې څه کار نشته د عالم څه کار کار خو د دنیا والو د عالم خو ټول شپه ورځ پالتو دي کوڅو کې کته دی او به راځي ته سټوري بیانوه مختصر خبره وکړه چې څه دي دغه شان د اول نه ته ذهن کې خبره واچو چې زه سوال څه کوم زما خواله باز راشي که نه یو کس دی وی هغه پی وسکل دی یو زنانه سره نو بیا د هغه د دې ښځې هغه پلار او هغه چې هغه رور چې کوم بهر دی او هغه بل د دوی یو بله ترور ده او هغه چې د بل ځای کې واده ده که هغه یاره والله هغه یو لوبه م لیدلې ده مونږ چې په واړو مونږ به کوله هغه ډېرې شی کرښې داسې ویشتې شوي وي په منځ کې پکې لار پیدا کړه زه به کنه چې ګوره هغه لوبې ته څه د هغې نوم هم د ما نه ځای نه ووتو هغه ته په منځ کې هغه ځای پیدا کړی چې به روانې چې د وتو لار کمه په دې مسله کې بیا زه ځان له دغه لار پیدا کړو چې اوس به کوم طرف به ځي ځکه چې دی خو لاړ او ترور او نیا او بیا همدغه مسلې چې کله زه پرې ورسم که نه زه ته به سوال پوښتم زه ورته یم ستا مطلب دا دی چې داسې دی او دا دی او دا دی یو دقه نو تاسې اول نه سوچ کړی چې زه به څه تپوس کوم هغه طلاق مسله د ځان نه به داسې پرهیزګاره جوړ کړي اول به طلاق ورکړي ښه ګرم ګرم او په 3 کاڼو طلاق او په 10 طلاق بیا به راشي هغه چې موږ الفاظ ویلي دي کوم الفاظ دي ویلي هغه بس هغه الفاظ صفا خبره کوه څه چې دې کړي دي هغه ووایه څه چې دې ویلي دي هغه ووایه اوس د ځان نه داسې دغه جوړ کړي بیا هغه ټکي هم نه وي د هېرې نه که اوس ووایم بیا طلاق شي نو تاسې اول طلاق کوله په هغه ټیم کې دې سوچ نو نو بیا هم خبره څنګه وکړي هغه بس داسې و چې ما ټلیفون وکړو بس ذهن مې بالکل داسې ذهن یو هغه زموږ دلته د کار ټیم هم داسې او هغه لکه صحیح مسلې ده راشه تا ورته څه ویلي او څه دي نه دي ویلي صحیح خبرې ده راشه
جواب به تاته میلاو شي. نو د اول نه په ذهن کې صیغه هغه جوړه کړه چې زه به سوال کوم، زما مسله دا ده، طریقه کار به دی. آداب الفاظ به هغه غوره کې چې هغه ادب ته سسیږي، ادب ته سسیږي. ته به ورشي شیخ صاحب، مفتی صاحب قدرمن، الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچوي، که اجازه تي زه یو پوښتنه لرم، اجازه تي درکو؟ بیا څه ما یو تپوس کوو او تا پسې زه ګرځېدم خو چې مخې له راغلې، دا به ته پکې باز داسې ووایي تا پسې ګرځېدم خو چې مخې له راغلې. زه کله کله دې سړي له جواب نه ورکوم، ما یو څو کسان واپس کړي دي، دا زه کوم. ولې زه ورته وایم تا ته دا دین دومره سپک ښکاري، ته ما پسې نه راغلی، خو زه لاره کې ستا مخې له رالم ځکه تپوس کوي، جومات ته به راشي تپوس به وکړي مانه، یا به کور ته راشي مانه به تپوس وکړي. نه زه خو تا پسې ګرځېدم، ته ما پسې دلته ګرځېدې، دا خو زه قدرتي به زه ستا مخې له رالم. که د دې مسلې تا سره قدر وې ته به راغلی وې. نو الفاظ ادبناک، صیغه د مخکې نه جوړوي، سوال فایدمن او وخت ته ګورئ، حالاتو ته ګورئ. یو سړي سره زنانه، یو سړي سره ماشومانانی، یو سړی د ملګرو سره ولاړي، یو سړی په غم کې ناستې، یو سړی په ښادۍ کې ناستې، نو ته به دې حالاتو ته ګورې، د هغې نه بعد به خپل سوال کوې. دا مسلې ډېرې اهمې وي، نو ځکه ما تاسو ته بیان کړي. الله رب العزت دې کې مسلمانان د دې قسمه سوالونه نه منع کړي دي چې په هغې کې اعتراض مقصد دي. او بعض علما وایي چې دلته الله رب العزت یهودو ته دا خبره کوي چې تاسو به داسې تپوسونه د دې پیغمبر نه کوئ لکه څنګه چې موسی علیه السلام نه کړي. او خبره دواړو ته شاملېدی شي، یهودو ته مسلمانانو ته. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، آیا تاسو غواړئ یا آیا تاسو اراده لرئ چې تپوسونه وکئ رسولکم د خپل رسولنا، کما سئل موسی من قبل، لکه څنګه چې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې. نو که یهودو ته خبره شي نو الله ورته وایي چې ها اوس په دې پیغمبر هم داسې اعتراضات کوي او داسې سوالونه کوي لکه څنګه چې تاسو موسی علیه السلام سره کړي ستاسو مشران. موسی علیه السلام ته وویلي نو موږ ته دې الله راښکاره شي، او که ته رښتینی یو داسې دې وشي، او که ته رښتینی دغه دې وشي او داسې دې وشي. الله ورته اوس د دې پیغمبر نه هم دغه تپوسونه کوي. او که مسلمانانو ته شي نو هم خبره واضحه ده چې ښه اوس تاسو د خپل پیغمبر نه داسې تپوسونه کوئ لکه څنګه چې به یهودو موسی علیه السلام تنګو او تپوسونه به یې په طور د اعتراض کول. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، او څوک چې کفر واخلي په بدله د ایمان کې، فقد ضل سواء السبیل، نو یقینا دې ګمراه شو د نیغې لارې نه. یره ورکوي الله چې چا ایمان پرېښود د کفر یې واخیستو د نیغې لارې نه واوړېدو، دې کې سره برابر شک نشته. اوس په دې بل آیت کې، په دې روان آیت کې الله رب العزت د یهودو دویشتم عیب ذکر کوي چې اے مسلمانانو د دوی په زړونو کې ګورئ تاسو ته ډېره کینه پرته ده او غواړي چې تاسو د اسلام پرېږدئ او د کفر ته واوړئ. ود كثير من أهل الكتاب، خوخی ډېر د اهل کتابنا، لو يردوكم من بعد ایمانکم، دا خبره چې تاسو واپس کی ورستو د ایمان ستاسو نه، کفارن کفر کوونکي. دې خبرې ته ګورئ غوږ کېږدئ، الله ود کثیر ډېر اهل کتاب دا خوښوي چې تاسو څه چلو کوئ، تاسو کفر وکئ. دا ګورئ صرف په هغه وخت کې نه چې کوم وخت کې قرآن نازلېدو، اوس هم او قیامت پورې. او دا څومره کوششونه چې د یهودو نصاراو روان دي که نه د مسلمانانو خلاف، هغې کې مقصد هم دا دی چې دوی د کفر ته راواوړي. نو که کفر ته موږ واوړي دوی بیا والله که راسره دشمني وکړي. دشمني زموږ سره چې د څومره کافران دي زموږ سره دشمني په دې ده چې دوی ولې مسلمانان دي. کومه ورځ چې چا یو کس اسلام پرېښودو هغه سره به دشمني بیا ختمه شي. کله چې د احد دا غزا ختمه شوه که نه،
او د احد په غزا کې تاسو په دې چې مسلمانانو باندې ډېر لوی امتحان راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زخمی شوی و پکې نو يهوده او دغه فنحاس نومو یو بل زید بن قیس دوی رالو په حذیفه او په عمار رضی الله عنهما بس ولو كنتم على حق لما هزمتم کتاسو په حق وې نو تاسو به شکست ولې ملاوي دي خو خبره ده چې په حق نه او د يهودیت تر وړي فنحن اهدى سبيلا منكم من بني غلار روانيو رب العالمین ایتونه راولېږل وایي دوی ګوره دا غواړي چې تاسو کفر ته واوړئ او لګنه ود کثیر ډېر دوی کې دا ارمان کوي امام ابن ابي حاتم روایت راوړي عبدالله ابن عباس نه وایي حویی ابن اخطب یهودي مشهور او یو بل ابو یاسر ابن اخطب وایي دوی انتهایی حسد به کوو د مسلمانانو سره خصوصا د عربو سره نو دوی به سحر ماښام دا کوشش کوو سحر ماښام چې په څه طریقه د مسلمانان د اسلام نه واړئ کفر ته رب العالمین د آیتونه راولېږل چې ولې دوی خو دا خوښوي چې تاسو واړئ د ایمان نه کفر ته ولې حسدا د وجې د کینې نه من عند انفسهم د طرف د نفسونو د دوی نه د وجې د کینې نه نو په دې باندې خبره به پوره نه و چې الله سره دا وایي چې کینه چې د دوی د نفسونو راوځي وجه دا ده چې څوک دا ونه وایي چې دا کینه چې دوی د مسلمانانو سره کوي دا دوی ته په دین کې او په تورات کې خوښ شوې ده نه نه دا کینه د دوی په نفسونو کې دننه پرته ده په دین کې دا خبرې نشته لکه اوس زمونږ څوک چې د الله دین نه مني زمونږ سره بغض دی دی که نه دی دا موږ ته چا خولي شریعت خولي ښه یو مسلمان د بل مسلمان سره کینه کوي بغض کوي دا د نفس کې دننه پرته ده دا ناروا کار د خپل طرف نه دی شریعت ورته دا نه دي ښوولي الله وایي د یهودو کې دا حسد دننه پروت دی دوی په نفسونو کې د هغې نه راوځي او دومره ظالمان دي من بعد ما تبین لهم الحق ورستو د دې نه چې ښکاره شوی دوی ته حق داسې ایتونه مخکې تېر شوي دي ډېر وضاحتونه بار بار شوي فاعفو واصفحو نو معافي کوئ او مخ واړوئ حتی یأتي الله بامرې تر دې چې الله به راولي خپل حکم الله وایي معافي کوئ مخ واړوئ عفو معافي ته وایي مطلب سزا په ګناه باندې مه ورکوئ که د دوی نه څه غلطي وشي سزا پې مه ورکوئ الصفح ستوي چې مختي واړې او نور ولا مخې نه ورسي الله وي د دوی نه مخ واړوي او پرېږدئ او خپله دینداري کوي تر دې چې الله خپله فیصله راولي فیصله د الله څه دی یو ده چې تر دې الله په دوی مرګ راولي چا به داسې ویلي دي یا دا چې فیصله د الله چې کله اجازت د جهاد وشي دا وخت پورې صبر کوئ او دویمه ده چې فیصله د الله یعنی الله به په دوی کې بعضو له توفیق ورکړي د اسلام د راوړو مسلمانان به شي درې وړه خبرې صحیح دي بیا وروسته د جهاد حکم راغی د جهاد نه مخکې الله رب العزت وایي بخښنه کوئ مخکې واړو وروسته بیا فیصله د الله راغله دا وخت پورې الله وایي صبر کوئ بیا د هغې نه بعد الله وایي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر شي باندې قادر دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندي د مانځه کوئ او ورکوئ زکات د الله مؤمنانو ته وایي توجه خپل طرف ته وکړئ ځکه که په دوی پسې ولګېدئ او مخ هم ترې وانړو نو سهار ماښام به ستاسو له دوی سره دغه جاخې ماخې روان هلته یهود خو مدینه کې اوسېږي نږدې دي که نو تاسو خپل منځونه کوئ زکاتونه ورکوئ خپل عبادات کوئ د دوی خبره پرېږدئ یو فیصله به الله راولېږي وما تقدموا لانفسکم او هغه څه چې تاسو یې مخکې لېږئ د خپلو ځانونو دپاره من خیر د نیک عمل نه تجدوه عند الله
وبمومي هغه د الله سره ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاک چې تاسو یې کوي ډیر لیدونکی دی. منځ کې مؤمنانو ته نصیحت وشو منځ کوئ او زکات ورکوئ او څه چې تاسو کوئ د خیر کار او مخکې لیږئ یعنی قیامت ته لیږئ دا به ومومئ د چا سره د الله سره. نو ځکه وایي الله لیدونکی دی نو چې لیدونکی دی هغه ستاسو هر څه ویني مه هېرېږه دا نه ضایع کېږي. هر خیر چې ته کې هغه به ته د قیامت په ورځ د الله سره مومي. دا مخ پوره کوو. اوس ګوره الله رب العزت د یهودو دېرشتم عیب بیانوي او هغه دا دوی به وي جنت ته به صرف یهودی ځي او نصاراو به وي جنت ته به صرف څوک ځي نصارا به ځي. یو مختصر قصه یاده کړه چې ته به د آیت پوه شې. د نجران نصارا د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغلي یو وفد راغلی نو دوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست دا نصارا دي کې یهودیان هم رالو د مدینې نو یهودیان هم ناست دي نصارا هم ناست دي د یهودیانو مولیان ناست دي د نصاراو پیران ناست دي احبار او رهبان. د دوی په منځ کې مناظره شروع شوه. یو وایي موږ په حق بل وایي موږ په حق. اوازونه اوچت شو د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې دوی اوازونه اوچت شو. نو یهودو اواز وکړي لن يدخل الجنة الا من كان هودا. جنت دی صرف د یهودیانو دپاره. نصارا وایي نه لن يدخل الجنة الا من كان نصرانیه. جنت ته به صرف څوک ځي نصارا به ځي. رب العالمین آیت راولېږو چې لږ صبر وکړئ. تاسو خو جنت تقسیم کو. یهودیان وایي زمونږ دی نصارا وایي زمونږ دی خو راشه حقیقي خبره واوره چې جنت ته چا دی. وقالوا وایي دوی لن يدخل الجنة چې هیڅ چېرې به نه ننوځي جنت ته الا من كان هودا او نصارا مگر هغه څوک چې یهودیان یا نصارا یي. تلک امانیهم دا د دوی ارمانونه دي یا دا د دوی بې دلیله خبرې دي. په دې امت کې د مسلمانانو کې چې کومې فرقې جوړې شوي دي که نه په دوی کې د بعض جاهلانو دغه مطلب دی یعنی جنت ته به صرف زموږ مذهب والا ځي. جنت ته به صرف هغه څوک ځي چې موږ سره یې په دې تنظیم کې نوم رجسټر وي. نه ته به بیا ځي باقاعده به دې تپوس کوي چې جنتي یم که جهنمي یم نو رجسټر کې به ستا نوم کته غواړي. که تنظیم کې رجسټر کې ستا نوم و چې پلانې د پلاني زوی په دې تنظیم کې دی او تنظیم ځان لا خو د هغه ملک په سطح وي. هر ملک کې خپل چې کوم دینی تنظیمونه یي هغوی جوړ کړي د هغې به یو 100 کاله کېږي 40 کېږي 50 100 کاله 200 کاله ځان له دومره مخکې جوړ شي نو بهی کې ستا نوم کره ووتو بیا چې تا سره کارډ و نو کېدای شي ته په اولنو ننوتونکو کې شي. اوس که رجسټر کې نوم راونغتو وایي بیا ګرځه دغه سره دیوالونه راچو او ګرځه. دا په دې مسلمانانو کې هم دا مرشتې په جاهلانو کې جنتي صرف هغه سړی چې موږ سره نه موږ مسلمانان یو موږ قرآن او حدیث منو اهل سنت اهل حدیث او سلفیان ځان ته په دې وایي چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان یو. هر هغه سړی جنتي دی چې د الله توحید یې منلی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي دا جنتي دی. خبره ختمه. نه جی هغه خو چې زه بل مذهب کې یم او زه خو زمونږ چې دی مولوي صاحب که مولوي صاحب یادوي که مذهب یادوي که کتاب یادوي که کیله یادوي که ژبه یادوي لنډه مې د خبره ختمه کړه چې کوم سړی د الله توحید مني او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي دا جنتي دی. او چې توحید یې ګډوډي تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم نه کوي دی جنت ته نشي تللی. که دی هر څوک که د دومره پټکې په سر کړی که نه چې ځان ته څه وایي که د نوم سره دومره القابات دي چې اوښې نشي وړی بیا هم جنت ته نشي تللی. الله وایي تلک امانیهم دا د دوی څه دي ارزوګانې دي بې دلیله خبرې دي. او سورت النجم کې به راشي ام للانسان ما تمنى الله ویلي انسان چې کوم ارمان کوي هغه به پوره کېږي. خبره د ارمانونو خو نه ده که قل اوایا هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یئ. اوس به خلک وایي که نه پی به پی شي اوبه به اوبه شي راوړه چې صرف په یهودی ځي راوړه چې صرف په نصرانی ځي
دلیل نشته. نو دې نه دا مسله واضحه شوه چې شریعت زمونږ هغه په دلیل بنا دی چې څوک هم څه خبره کوي څه ورته وایه دلیل، او چې کله په دې خبره غوسه شو نو پوه شي دلیل ورسره نشته. یو ملګري ما ته قصه کوله، وي کلي کې مې مولوي صاحب نه دلیل وغوښتو، وي ترجمه وشو بیا دلیل مې ترې وغوښتو په لاره موږ روان هغه ډېر بدګیري شو ځکه چې خلک ورسره مو دلیل هغه سره په دې مسله نه و، وایي چې نور څه نه وي، ما ته وایي چې دلیل زویه دا وایي نوي ګستاخان را پیدا شوي دي. ګوره د عوام په دې طریقه ګمراه کوي، دا نوي ګستاخان را پیدا شوي، نو هغه څه ګستاخي کړې ده، هغه دلیل وغوښتو بس. څوک به ځي واوره بلا من اسلم وجهه لله، بلکې هر هغه چا چې تابع کو مخ خپل الله ته. ګوره د مخ یاد کو مراد ته ذات او بدن دی، چې چا ځان ټول تابع کو چاته الله ته، الله احکاماتو ته غاړه کېښوده. وهو محسن او دی نیک عمل یعنی چې اخلاص پکې او د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې روان. دوه خبرې، تابع کو ځان د الله د دین او ورسره پکې اخلاص دی، چې دا دوه خبرې پکې دي. فله اجره عند ربي، نو وي به د ده دپاره اجر د ده په نزد د رب د ده. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به یې سیره په دوی او نه به دوی غمجنه کېږي. د غم او د یارې خبره مخکې شوې ده. سبا به انشاءالله د 114 آیت نه شروع کوو، او خبره دقه د یهودو د خلاف ورزیانو روانه ده. څو ذکر شو خلاف ورزیانې؟ 30. زه په آخر کې به تپوس کوم چې دا څو وي او کمې کمې وي. الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. هذا والله اعلم، صلی الله وسلم علی نبینا محمد.